بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن به په نعت جوړولو باندې کار کوو. څنګه موبایل کې نعت جوړیږي. تاسو دغه نعت در سره واورئ. دغه رقم نعت به موږ په موبایل کې غازی افغانستان نوم دی لوړ په ټول جهان وایو چې څنګه کولی شو په موبایل کې زمزمه یا ترنم په خپل خوږ اواز کې جوړ کړو. صحیح ده. اواز خوږ کو بیا ورسره ایکو ورکو. نو د دې لپاره راځم دلته ولوکو په نوم یو پروګرام ده. دا به در سره موبایل کې انسټال کوي. تاسو به زه ډسکرپشن کې لینک درکړم. هغه لینک باندې کلیک کړئ نو هغه ولوکو پروګرام ته به تاسو ورسېږئ. هغې نه ډاونلوډ کولی شئ. راځم دلته ولوکو پروګرام خلاصوم. صحیح ده. نو دلته به تاسو دلته جمع علامه راځي. صحیح ده. د جمع علامه باندې چې کله کلیک کړ بیا به دلته داسې علامه راځي. دا کلیک کوئ نو دلته به تاسې خپله زمزمه وکړئ. صحیح ده. نو چې کله زمزمه خلاصه کړله یعنې وم کړله نو دا بیرته به راسئ. دا به ووهئ نو تاسې به زمزمه به خلاص شي. نو بعد له هغې نه به دلته افیکټ ته راسئ. دلته به هار ټون انتخاب خو مخکې نه انتخاب وي. که تاسو ته انتخاب نه وي خو هغه به در سره انتخاب کوي. هارد ټون. صحیح ده. دا هارد ټون چې کله هم هارد ټون انتخاب کړو شاید تاسې غږ داسې ګړبړ وکړي. صحیح ده. یعنې هغه خپل طرز کې نه وي راغلی. نو طرز کې چې نه وي راغلی ګډ وډ در سره نو هغې لپاره به دلته کی ته راسئ. صحیح ده. دا نه دا کی دلته چې کی لیکل شوې ده دې باندې به کلیک کوئ. دغه جوړ کې به نه ده. دغه بټن به کله به یو انتخاب کوئ کله به بل انتخاب کوئ یا د جو کې سره تغییرات راولي. خو داسې به وکړئ چې هغه زمزمه چې تاسې په کم طرز کې ویلي نو هغه ته به یې اماده کړئ نو ستاسو غږ به در سره جوړ شي. نو کله چې هر شی وکړه بیا به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. صحیح ده. نیکسټ دا یعنې دغه نیکسټ باندې ښه زه راځم. صحیح ده. دلته به په څه باندې کلیک کړئ په نیکسټ باندې. نیکسټ به زه کلیک کړم خو دلته ما اوس ریکارډ روان ده دا نه ثبت کېږي. صحیح ده. نو تاسو به په ما نیکسټ باندې کلیک کړئ در سره. چې کله هم نیکسټ کلیک بیا هلته به سیف آپشن راځي. سیف ووهئ نو تاسو به دغه اپلیکیشن شي سي دغه ریکارډ به هم ذخیره سي. کله چې م ریکارډ ذخیره سه نو غواړئ دا داسې طرز شکل کې راولئ. صحیح ده. نو دې لپاره به دلته یو بل اپلیکیشن د کین ماسټر. نو دا کین ماسټر اپلیکیشن د صحیح ده. دا به هم در سره زه لینک در سره شیر کړم. همغه لینک باندې کلیک کوئ ډسکرپشن کې نو دلته لینک دلته کلیک کوم. صحیح ده. را به صحیح دلته یو نوې پروژه به واخلئ. صحیح دلته نوې پروژه اخلم. دلته هر سایز انتخابوئ. مثلا سټوري لپاره یا بل شي خو زه به سټوري اوس انتخاب کړم. نو دلته به داسې وکړئ. دلته به یو عکس راواخلئ. هر عکس وي. مثلا زه یو دغه عکس راخلم. صحیح ده. او دا وکړئ کومه دې عکس خو هر عکس چې تاسې راخلئ دا به زه داسې غټ کړم. صحیح ده. سایز اندازه به یې غټه کوئ ورته. نو دلته به داسې وکړئ موزیک ته به راسئ. صحیح ده. موزیک ته دلته به هغه موزیک خپل هغه تاسو چیرته ثبت کړئ هغه به در سره پیدا کړئ. خو مثلا دغه ما ثبت کړی ده دا به زه کړم. ګوره تاسې واورئ دا داسې شکل کې ده. صحیح ده. دا کاڼي د یاقوت او دغه غرونه د مرجان غازی افغانستان نوم دی لوړ په ټول جهان دا به دا شکل کې. صحیح ده. نو دې لپاره چې تاسې غواړئ ایکو ورکړئ په دې موزیک باندې به کلیک کړئ. بیا هلته داسې درې نقطې راځي. صحیح ده. دغه ځای کې ده دلته درې نقطې راځي. په دې درې نقطو باندې کلیک کوئ. صحیح ده. دلته راځم درې نقطو باندې کلیک کوم. بیا به ډوپلیکیټ ووهئ. ډوپلیکیټ هم چې کله ووهه په دې دویم هغه باندې به کلیک کوئ. صحیح ده. دویم باندې به کلیک کوئ. دلته به دغه آپشن انتخاب کوئ او دې غږ به لږ داسې استا کوئ. مثلا زه دا 40 کوم. صحیح ده. د آخر کې به هم داسې راسئ. دا به هم چې کوئ 40 کوئ. صحیح ده. هغه یې تاسې په خوښه دا څومره چې کوئ. بیا به راسئ. بیا په دا دوم باندې بیا کلیک کوئ. بیا به ډوپلیکیټ ووهئ. صحیح ده. دلته راسئ ډوپلیکیټ. چې کله هم ډوپلیکیټ ووهئ بیا به دا داسې وکئ. دې غږ به چې کوئ دې به لږ داسې استا کوئ. دا به مثلا 19 ته راولئ یا نه یا 20 یا 21 خو هر څومره چې راولئ غږ در سره واورئ بیا کم او زیاته کوئ در سره. صحیح ده. چې کله هم داسې کار وکړه نو داسې به وکئ. دې دغه دومه خانه به داسې کلکه ونیسئ. دا دوم موزیک داسې کلک ونیسئ چې کش کوئ در سره. صحیح ده. دونه شکل کې راغی.
بیا به دا دوم بیا داسې کش کړي داسې کش کړي لږ به دې نه ده خو داسې شکل کې به یې جوړ کړي سره صحیح ده اوس یې ګورئ واورو دا کاڼي دي یاقوت او دغه غرونه دي مرجان شاه د لږ به یې سره نږدې کوي ها دې شکل کې راسي اوس یې واورو دا کاڼي دي یاقوت او دغه غرونه دي مرجان شاه غازي افغانستان دي لوړ نو دا سره آماده سو په دې هله چې ویډیو مو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ